السلام علیکم ګران اولیدونکو ستړي مشه په دې هیله چې روغ جوړ اوسئ. ګران اولیدونکو د اسیا کپ روانو لوبو په هکله به په نننۍ ویډیو کې درته پوره معلومات درکړم. ویډیو را سره تر پای وګورئ او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. بیا هم ستړي مشه ګران اولیدونکو د اسیا کپ د کرکټ لوبې چې د افغانستان په ګډون د شپږو هیوادونو ترمنځ ترسره کیږي. اسیا کپ د دغو لوبو پیل د پاکستان او د نیپال په لوبه پیل شو چې پاکستان پکې نیپال ته ستره ماتې ورکړله او د پاکستان دوو مهمو بیټسمنانو بابر اعظم د لوبډلې کپتان او ورسره افتخار احمد پکې سلیزې خپلې کړې. د دغو لوبو دوهمه لوبه د سریلانکا او بنګلادیش ترمنځ ترسره شوه چې بنګلادیش پکې سریلانکا ته ماته ومنله. او د اسیا کپ هغه لوبه چې ډېری مینوالې انتظار کوي د پاکستان او د انډیا ترمنځ دی. دغه لوبه نن ترسره کیږي. پاکستان او د انډیا ترمنځ دغه مهمه سیالۍ به د سریلانکا په کوربتوب په سریلانکا کې ترسره شي. او د روان اسیا کپ سیالیو په لړ کې به افغان اتلان خپله لومړنۍ سیالۍ د بنګلادیش په وړاندې په پاکستان قذافي سټیډیم کې ترسره کړي. ګران اولیدونکو تاسو هم د نننۍ سیالۍ په هکله را سره خپل نظر په کمنټ کې شریک کړئ چې د انډیا او پاکستان ترمنځ د لوبې ګټونکی به کوم هیواد وي. ګران اولیدونکو دا وه زموږ نننۍ ویډیو د اسیا کپ په هکله. که ویډیو مو خوښه شوې وي ویډیو در سره لایک او زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. تر بیا د الله په امان تاسو ټولو ته ښه وخت.